حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله ډېر نیک انسان دی. هغې یو خبره لیکلې د یو ځای کې، و یو سړی به زما کور ته راتلی او زما په موریدانو کې و زما سره به یې ډېره مینه وه. څه زمانه بعد د هغې د کور زنانه و دوی دواړه به زما کور ته راتلو. اخر یې زما سره تعلق د پیرۍ و موریدۍ هم سو، دواړو زما موریدان هم سو، بیعت یې وکړي. نو خاوند به هم راتلی، زنانو به هم راتله، خاوند به ناست و، زنانو به په پرده کې ناسته وه. ډېر ځله به ما وعظ کاوه، د دین خبرې به مې کولې، دوی به اورېدلې. یو ورځ د خاوندو د زنانې دا تمنا سو، الحضرت ته به زموږ کور ته راځې، زموږ میلمه کېږي. چونکې د هغې خاوندو زنانې زما سره ډېر ښه مینه و، محبت یې و، او د دین په خاطر یې مینه و محبت و. نو ما د هغې دعوت قبول کړي. وایي چې کله ورغلم دعوت مې قبول کړي، دوی چې کومه نفقه راته کښېښوله، د حضرت عبدالحی رحمه الله دا عادت و چې پر کومه نفقه به کښېناستئ ده به دا نفقې صفت خامخا کوئ چې څومره خوږه ده، څومره ښه ده، څومره بهترینه ده. په دې باندې د هغه زنانې ډېره خوشحالي راځي، د هغې زړه ډېر ښه کېږي چې کومې زنانې پر دې باندې محنت کړی. وایي ما چې کله ډوډۍ وخوړله، د هغه زنانه په پرده کې راله، پر دې واخوا د کښېنستله، زما سره یې روغبړ وکړی. نو ما د هغې څه صفت وکړی، ما ول زنانې څومره بهترینه نفقه وه، شاید داسې خوږه نفقه مې ډېر وخت نه وخوړل. وایي هغه زنانې د دې پردې واخوا ته بره په ژړا اخته سو. یو ساتکه یې وژړل، بره ما ورته زنانې د ژړا کومه خبره وه، پر ژړا باندې ولې رالې، کوم شی و ژړا ته مجبوره کړي. باره دې راته ویل ګوره د دغه خاوند چې ستا مخ ته ناست دی، د دې سره زما 40 کاله زندګي تېره سوه، لیکن په 40 کاله کې ما د ده خدمت وکړي، دا ټوله زندګي مې د ده دپاره سالن رنګ برنګ په محنتو په ډېر شوق باندې پوه کړي. په دې 40 کاله کې ما د ده د خولې څه دا نه واورېدو چې دا څومره ښایسته سالن او دا څومره خوږ سالن دی. او زما د حوصله افزایۍ دپاره په دې 40 کاله کې د یوه خبره نه وکړله، ما ته پر دې خپله زندګي باندې ژړا راغله. نو حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به ویل دا هغه سړی نسي کولی صفت چې کم سړی زنانې ته د خادمې په نظر ګوري، چې کم سړی زنانې ته د مینځې په نظر ګوري، چې کم سړی د زنانې دغه حق بولي، دا ذمواري بولي، نو وایي خامخا به یې پخوي، خود به یې پخوي، نو نور څه کوي؟ نو بیا هغه سړي په خوله کې د زنانې صفت نه راځي، او نه د زنانې د سالن صفت کوي، او نه د زنانې د یو ښه کار صفت کولی شي. لیکن کم سړی چې زنانه هغه د الله تعالی یو مخلوق بولي او د هغې د خپلو حقوقو خیال ساتي، او هغې چې د ده په کور کې د ده دپاره سالن برابروي، د ده دپاره نفقه برابروي، د ده دپاره خوراکه برابروي، او دی په دې باندې پوه دی چې دا پر دې نه زه حق لرم، نه دا د دې ذمواري ده، او نه دا د دې مسؤلیت دی. لیکن چې که یې زما سره احسان کوي، او چې که یې زما سره ښه کوي، او چې که یې زما خدمت کوي، نو د هغه سړي په خوله کې بیا خامخا دا راځي چې هغه به د زنانې پر دې عمل باندې هم صفت کوي، او هم به د زنانې شکریه ادا کوي، هم به د زنانې ځان در احسان لاندې بولي، ځکه چې هغې زما سره دومره ښه زندګي وکړه. نو مقصود دا دی چې بیا خو د زنانې ذمواري که چیرې زنانه دغه عمل په خپله خوشحالي باندې وکړي چې د مور او د پلار خدمت وکړي، د خواښې او د خسر خدمت یې وکړي، بیا خو د زنانې ډېره نیکبختي ده. لیکن خواښې او خسر پکار دا دی چې د هغه زنانې احسان ادا کړي، د هغې زنانې احسان ومني، د هغې شکریه ادا کړي، او هغه زنانه د ځانه سره احسان کوونکې بولي، په دې خبره باندې سر خلاص کړي چې دغه خدمت موږ پر د زنانه حق نه لرو چې دا یې کوي، دا د دې زموږ سره احسان دی، دا د زموږ سره نیکي ده. ما مخکې هم درته ویل که چیرې د خاوند پلار و مور ناجوړی په کور کې او خدمت ته ضرورت لري، بیا هم خاوند چې دی هغه خپله زنانه د دې مور و پلار پر خدمت باندې په شریعت کې نسي مجبوره کولی. که مور و پلار دی، د ده مور و پلار دی، دی دې ته مجبوره دی چې د دې خپل مور و پلار خدمت وکړي. لیکن که چیرې زنانې د دې مور و پلار خدمت وکړي او د هغې د خدمت کې ځان ستړی کوي، الله تعالی به هغې ته ډېر ثواب ورکړي، الله تعالی به په دنیا کې هم عوض ورکړي، الله به په آخرت کې هم عوض ورکړي، او الله تعالی به هغې ته د دې عمله څخه ډېر لوی اجر او ډېره لوی مزدوري ورنصیب کوي. لیکن یوه اخره خبره کوم، هغه دا ده چې بعضې خلک چې دا خبرې واوري نو بره یک طرفه خبره داسې چې بره د سړي په دماغ کې پر یو طرف لاړه شي. ګوره زموږ شریعت دا صراط مستقیم دی، دا د هر چا د حقوقو خیال ساتي. که یو طرف ته زموږ په شریعت کې د زنانې دومره حقوق دي، او بل طرف ته بیا نارینه هم پر دې زنانه څه پابندي لري.
په شریعت کې کنارین زنانه دا په دې نه د مکلفه چې د خاوند د کور سالن به پخی، په دې نه د مکلفه چې د خاوند د کور خدمت وکړي، او دا په شریعت کې پر دې باندې حق نه دی، پر دې باندې لازمی حصہ نه ده چې دا بخامخا زندگی د خاوند او د خاوند د قریبانو په خدمتو کې تیری. لیکن بل طرف ته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فانما هن عوان عندکم، دا زنان استی په کور کې استی د پاره قید دي، بیا دا غزنانه د خاوند د اجازه ته بغیر در کور نسی وتلی. سم دا زنانه وایي چې زه د قریبانو کره ځم، خاوند یې راګرځولی په شریعت کې ورته چې د قریبانو کره نه ځین نه بچي. که چیرې په قریبانو کې دننه ول زه د مور زیارت لزم، زه د پلار زیارت لزم، زما مور پلار ناجوړه دی، زه د هغې پوښتنې لزم، لا هم خاوند یې راګرځولی چې په شریعت کې پر خاوند دا حق لري چې زنانې ته وایي چې زما در کور به زما اجازه ته بغیر قدم د باندې نه اخلي. ها یو مسله ده، که چیرې مور پلار د دې زنانې زیارت لراتلو، مور پلار د دې ملاقات لراتلو، مور پلار د دې دید لراتلو، چې کله د زنانې دید له مور پلار د اخوا سره رالو بیا خاوند نشي منع کولی. لیکن د هغې دپاره هم شریعت حد ایښی دی چې خاوند چې زنانې له چې مور پلار ملاقات له راځي په هفته کې یو ځل راتلی شي، خاوند یې نشي منع کولی. لیکن که دویم ځل رالو بیا په خپل کور کې هم خاوند منع کولی شي. نو ما درته ویل شریعت توازن جوړوي، د دواړو په مابین کې څه حقوق دي. نو که یو طرف ته زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده، نو زنانې ته ستا د اجازه ته بغیر د وتلو حق نشته. دویم طرف ته که زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده، نو پر زنانه باندې دا هم ضروري نه ده چې ستا د کور خدمت وکړي. کې چیرې وکړي دا د دې نیکبختي او سعادت دی، کې نه کوئ په شریعت او په قضا او په قاضي ته دا پر خدمت باندې نه سي مجبوره کولی. خو لیکن دا ټولې قضایي خبرې دي،